د مردان په ایگزیکټیو هال کې د ام اس ال ایوارډ یو رنګارنګ دستوره وکړل شو چې پکې د لوبو او ثقافت پخوانی صوبایي وزیر عاطف خان مشر ملمو ادینه علاوه ډیپټي کمشنر مردان عبد وزیر خان اے ڈی سی نیک محمد خان ایس پی آپریشن مشتاق خان ام پی اے زہر شاہ تورو مرکزی تنظیم تاجران زہر شاہ خان غلام سرور حاجی اویس میر بشر خان اکیلا سومبل او د مردان کرکټ اسوسییشن مشرانو کلاړیان او د میډ نمائندګانو په ګڼ شمېر شرکت وکړو. تر شکریا ادا کوو د خپل آنر صاحبان دا آنرز نو او دوی دغه فاینانشلی د ټولو نه زیات ذکر به زه د دې وکړم که دغه سیس په دې کې نو زموږ مثال به دومره کامیاب نه وتلی. سټیج مشري سجاد خوتی او د سپورټ نامور جرنالست عارف مردانوي کوله. د ام اس ال چیرمن عبدالعزیز خان ته د تنظیم تاجران زهر شاه خان د طرفه اجازي پټکی پسر کړو. عزیز خان په سټیج باندې د راغل ټولو ملمنو شکریا ادا کړه او په خپل خطاب کې د ذلی حکومت ته بیرپور حوصله افزایی ستاینه وکړه. لومبه د ټورنمنټ چې دغه زمونږ نن سرمنی ده او منګه خپل کلاړیانو د مردان د خلکو لاغه حوصله افزایی ورکو. منګ نن دا پروګرام چې هغه غرض باندې رش کراوډ دومره زیات چې داسې کلی سرمنی موږ نشو کولی نو هغه موږ نن انعقاد کړی دی. نو زه ټولو کتونکو ته دا خواست کوم چې منګه ام اس ال ټورنمنټ چې کوم کامیاب کړی دی د مردان د کلاړیانو حوصله زیاته کړې ده نو هر وخت تاسو سره موږ سره په دې کې خپله برخه اچوئ. د ام اس ال بهترین سپورټ خبریال ایوارډ عارف مردانوي کنسپټ ټي وي او یوسف جان پښتو نیوز ټي وي ته ورکړل شو. मर्दान में क्रिकेट वापस आई है, बहुत कामयाब मर्दान सुपर लीग का इनेकाद यहाँ पे किया गया है और बहुत ज़रूरत है. ये जिसे कहते हैं ना कि ये नीड ऑफ द टाइम है इस वक्त कि इस तरह की एक्टिविटीज़ वापस आएँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ है हमारा खैबर पख्तूनख्वा वॉर एंड टेरर की वजह से. लेकिन अभी ये है कि बहुत अच्छा है, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, एक्टिविटीज़ आ रही हैं, बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो हमारी यूथ है वो इन्वॉल्व हो रही है. तो नो डाउट अगर उन्हें ग्राउंड दिए जाएंगे, अगर उन्हें मौके दिए जाएंगे तो ज़रूर खैबर पख्तूनख्वा से एक मरतबा फिर से स्पोर्ट्स के मैदान में जो है नया टैलेंट सामने आएगा. तो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी. مشر ملما عاطف خان د ام اس ال چیرمن داغه ټیم ته په کامیاب ایونت باندې مبارکبادي ورکړه او ویل چې دې قسمه سرګرمو سره به یو نوې ټیلنټ مهته راشي. د ام اس ال په کامیابی کې شریک د مختلف ډپارټمنټ شخصیاتو ته ایوارډونه او سرټیفیکیټ د مشرانو په لاسونو ورکړل شو. خایو د مینې کیسې وایو په مینا باندې پایو. सबसे तो पहले मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आपने जिस तरह इस MSL को कवरेज दिया और सारे कौम को ये दिखा दिया कि क्योंकि आप सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विजन जो है ना, जिस तरह हमारा खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो भी स्पोर्ट्स मैन है और उसका मेन फोकस पाकिस्तानी यूथ पे है कि पाकिस्तानी यूथ को जो है ना वो बाहर निकाला जाए. उसमें जितनी भी टैलेंट है, जिस तरह आपने देखा इसमें जो है ना बहुत से अच्छे खिलाड़ी जो है ना वो सामने आ गए और इंशाल्लाह उन खिलाड़ियों को जो जिसने इस MSL में अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है इंशाल्लाह इसको हम सपोर्ट करेंगे. डिप्टी कमिश्नर मर्दान अबेद वजीर खान د MSL چیرمن عبدالعزیز خان او داغه ټیم ته احراج تحسین پیش کړو او په خپل خطاب کې وویل چې ځلي حکومت د مردان د عوامو لپاره ښه سوچ لري او داسې رنګارنګ سرګرمو کې به اهم کردار ادا کوي. خو د مردان په تاریخ کې دومره مردان سوپر لیګ یو ډېر غټ ایونټ وشو او ماشاءالله هغه کاټلنګ پښتون وګټه. نو دا د مردان دپاره چونکې ډېره یو غټه خبره ده چې دومره انټرنیشنل پلیئرز راغله او یو دومره یو غټه میله د مردان عوامو ته ولګېده او زموږ چې څومره د پاکستان ټیم پلیئرز دي تقریبا 60-70 پلیئرز دلته پای کې پارټیسیپیشن وکړو. دا د مردان دپاره زما په خیال د امن په لحاظ سره او دغه سپورټس په لحاظ سره دا ډېر یو غټ اچیومنټ دی د مردان خلکو، خاص کر چې زموږ دلته کم مردان چې کوم سټار بیټسمین دی په هر زمان د هغې دا ایفرټس وو، د هغې سره چې څومره کمیټي ده عبدالعزیز خان چیرمین، داسې اکمل بی دي څومره ملګري وو په دې کې، نو د ټولو ایفرټس دې کې شامل
په هره کې د عبدالولي خان یونیورسيټي لاړه عبدالعزیز خان ته په خدماتو اعزازي ګولډ میډل ورکړل شو. جی ګرانو کتونکو تاسو موږ ایوارډ سره منو خو چې ایوارډونه تقسیم کړل شو چا چې دې سره تعاون کړی دی ایوارډونه ورکړل نو یقینا تاسو به دا فوران خوشي وي اوس خپل درون قربان ملک شاذیب له اجازه ورکړي په لوی مهربانه الله باندې سپارم الله فامان.